ګرانو مینوالو زم اقبال حسین افکار او دا د ګنداره ټي وي د نن ادبي خبر سره ستاسو په وړاندې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا جنوري په 29مه نیټه کال 2023 د اتوار په ورځ سهار 10 بجې د ګدون په ګندب کلي کې د ښاغلي بابر جیدون اشرفزي په دیره کې د ګدون پښتو ادبي جرګې د نوې کابینې د سوګند پورته کولو دستوره او مشاعره وشوه. په د دې دستوري او مشاعرې صدارت نومیاله شاعر ادیب او دانشور ښاغلي فیض ګدون وکړو او مشر میلمه ویان ښاغلی اقبال حسین افکارو او په دې موقع ښاغلی بخشیر انقلابي او سیف العهد عجز او اسد ګدون او طارق فاروقي اعزازي میلمانه وو. د دستوري باقاعده آغاز د قرآن پاک د تلاوت نه سیف العهد عجز صاحب وکړو. وروستو ښاغلي بابر جیدون اشرفزي میلمنو ته هرکلی وي او ښاغلي اشتیاق خاکسار د ګدون پښتو ادبي جرګې په تاریخ او د دې د کار او زیار اجمالي جایزه وړاندې کړه. وروستو ښاغلي فیض ګدون صاحب د نوې کابینې نه سوګند واخیست او ورپسې یو خوندوره مشاعره وشوه چې په دې کې ښاغلي خاورین ډاکټر ګلرحمان نایاب، علي زرخان، سیف العهد عجز، اشتیاق خاکسار، بخشیر انقلابي، زاهد سحر صاحب، اسد ګدون، عیسی خان، علي رحمان، طارق فاروقي، ګل محمد ملنګ، یوسف سائل، بشیر احمد بشیر، بابر جیدون اشرفزي، ریحان ګل ریحان، عتیق بابنوال او ښاغلي صاحب شیرینو خپل کلامونه واورول. د دې دستوري څه برخه موږ تاسو له په ویډیو جوړه کړې ده، هغه تاسو سره شریک کوو او زه تاسو نه اجازت غواړم. د خدای په امان. سجاده هر یو قام په خپل کلتور باندې ژوندی وي. سجاده هر یو قام په خپل کلتور باندې ژوندی وي. خبر کړه پښتانه چې په پښتو کې زندگی ده. ملګرو، تاسو ټول ته پته ده چې نن مونږه په یو اهمه غونډه کې راغونډ شوي یو او کومه ونه چې کوم دی ارواښاد شکري سجاد صاحب او د هغې ملګرو کرلې وه، نن هغه تاسو ته ښکاري چې څومره تناوره شوې ده او څومره لیکوالان او پوهان یې زیږولي دي. ملګرو، په تېره میاشت کې زمونږه د نوې کابینې ټاکلو لپاره انتخابات شوي. په هغې لړ کې چې کوم دی نن موږ بیا راغونډ شوي یو او د هغې د سوګند پورته کولو دستوري تابیا مو کړې ده. تاسو ته پته ده ملګرو چې کله پښتانه راغونډ شي او یو مهذب قوم راغونډ شي نو د هغې لپاره د مشر کشر ټاکنه کېږي او یو منظم انداز سره هغه پروګرام سرته رسوي کېږي. نو هم دغه روایات برقرار ساتلو لپاره د نن غونډې چې کوم موږ سره به صدارت کوي هغه زمونږ ډېر محترم زمونږ فخر زمونږ ویاړ چې سیاست په میدان کې د ادب په میدان کې په شعر اقتدار کې زمونږ ستاسو هلې ځلې ترسره کوي او زمونږ نوم یې روښانه ساتلی دی. ډېر محترم ښاغلی حفیظ الله فیض صاحب دی، زمونږ فیض ګدون فیض صاحب دی چې نن به څه کوم دی زمونږ ستاسو نمایندګي کوي، زموږ صدارت هغې چوکۍ هغې ته حواله شوې ده. محترم فیض ګدون صاحب، نن موږ سره ملګرو ډېر درانه او ډېر قداور او ستر مشران او لیکوالان راغلي دي. ټول ناول خو چې کوم دی زه د یو ټولو راغلو میلمنو خپلو ملګرو مشرانو وتلانو او قداورو چې کوم دی ډېره زیاته مننه کوم چې موږ له په دومره مصروفه وخت کې په دومره ځانځانۍ کې موږ له چې کوم دی د خپل وجود احساس راکړو، زمونږ غونډه چې کوم دی هغه روښانه کړه. ډېره زیاته مننه کوم
ډېره مننه هر کله راشي کور مو ودان. نن پروګرام چې کوم موږ سره زموږ خصوصي مېلمه چې زموږ توقع هم نه وه خو هغوی موږ له په دې دومره مصروفه وخت کې موږ له چې کوم دی وخت راکړو او په ننني دور کې روزات چې کوم اعزاز دی هغې ته حاصل دی او دوی هم چې کوم دی په شعر اقتدار کې د پښتو ژبې لپاره هلې ځلې کوي او چا نه پټ پناه نه دی. زما مراد چې کوم دی ډېر محترم ښاغلی اقبال حسین افکار صاحب دی. دا نه زموږ د دې غونډې چې کوم د خصوصي مېلمه ورپسې چې کوم دی موږ سره ټول زموږ مشران مېلمانه دي ټول موږ ته درانه دي خو بیا هم د روایت ساتلو دپاره زموږ چې کوم نن مشران مېلمانه دي هغه مېلمانه موږ سره راغلي دي. بخشي انقلابي صاحب دی چې دا مشاعره څوکۍ دې ته حواله ده یو ورسره سیف الحق عاجز صاحب دی چې د پښتو ادب او خاص کر په نظم او په غزل کې د هغې یو مقام د صحابه نمایندګي کوي سیف الحق عاجز صاحب. ورسره چې کوم دی زموږ ډېر ګران مشر د عثمان ګدون لیکوال ملګرو صدر محترم ضیاء الزمان سهر صاحب زموږ مشر مېلمه دي. دا ټول زموږ مشران مېلمانه دي. او بیا دې نه علاوه چې کوم موږ ته چې کوم دی زموږ جرګې ته اعزاز راوبخلو او دې له یو نوی رنګ ورکړو ملګرو ستاسو موږ په نوم باندې د پښتو ادبي جرګه ده خو موږ دا لمن دومره پراخه ساتلې ده چې زموږ د علاقې کوم د اردو ادبان لیکوالان پوهان دي نو وخت په هغوی موږ خپل جرګې ته راغوښتي دي او هغوی په درامي کې پروګرامونه هم شوي دي. دې مخکې چې کوم دی ته پروګرام موږ په ډېر محترم کاشف فاروقي صاحب باندې کړی چې د اردو ادب ډېر لوی نوم دی. نن هم زه ډېر زیات خوشبختي ګڼم چې موږ سره زموږ د علاقې چې په د اردو په ژبه کې چې کوم دی هغوی خپل چې کوم دی احساسات د خپلې علاقې هلې ځلې چې کوم دی مختلفو ځایونو کې کوي نو نن زموږ دپاره د اعزاز خبره ده او زموږ اعزازي مېلمنو کې چې کوم دی ډېر ګران ډېر محترم اسد ګدون صاحب چې تاسو ټول پېژنئ رفیع صاحب فرزند دی او د اردو یو شعري کتاب هم چې کوم دی چاپ شوی دی. نه علاوه د ماسټر په سطح باندې چې کوم دی هغې کار شوی دی او هغې باندې چې کوم دی د ماسټر لیول کار هم شوی دی. نو زموږ دپاره د اعزاز خبره ده چې اسد صاحب راغلی دی ډېره مننه زموږ اعزازي مېلمه دی. ورسره زموږ ډېر دروند محترم چې په اردو ادب کې یو نوی منفرد اسلوب لري او ډېر تکړه شاعر دی او د بده مرغه چې کوم د شیشې پناه دی خو زموږ دا هڅه ده چې دا د اردو لیکوالان د پښتو لیکوالان د خپلې علاقې فخر او ویاړ چې کوم دی موږ شیشې ته مخامخ کړو په دنیا باندې وپېژنو. زما ډېر ګران محترم طارق فاروقي صاحب زموږ اعزازي مېلمه دی ډېره مننه کوم چې موږ دا وخت راکړی دی. ملګرو اوس چې کوم دی خپلې جنډې له راځم د پروګرام باقاعده آغاز کولو لپاره زه ډېر ګران دروند محترم سیف الحق عاجز صاحب له بلنه ورکوم چې تاسو سره کړنه بعد تلاوت وکړي. سیف الحق عاجز صاحب تلاوت وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. جزاک الله ډېره مننه عاجز صاحب. اوس ملګرو د پروګرام مخکې بودلو لپاره زه چې کوم دی د ټولو ناول د ګدون پښتو ادبي جرګې سرپرست اعلی بابر صاحب ته چې کوم دی بلنه ورکوم چې تاسو د ټولو مېلمنو ته هرکلی وکړي او خپل تاثرات وړاندې کړي. بابر ګدون صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم په نوم د الله چې مهربانه دی. ټولو راغلو مېلمنو ته د ګدون پښتو ادبي جرګې له اړخه هرکلی وایم او په خصوصي توګه اقبال حسین افکار صاحب ته فیض محمد ګدون صاحب ته اسد ګدون صاحب ته سیف الحق عاجز صاحب ته ضیاء الزمان سهر صاحب ته زموږ راغلی مېلمه د کراچۍ نه بخشیر انقلابي صاحب ته او طارق صاحب ته ګدون ته په راتګ او جرګې ته په راتګ هرکلی وایم. الله راته ټول ښه راوبالو صاحب مهرباني. ډېره مننه بابر صاحب. د بابر زه غواړم چې د جرګې په تعارف باندې چې کوم دی لنډه خبرې وکړي نو زه موقع ورکوم د موجوده کابینې فاینانس سیکرټري ته ډېر محترم ښاغلي خاکسار صاحب ته چې خاکسار صاحب د جرګې په نن تعارف باندې تاسو ته خبرې وکړي. مجستر خاکسار صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. اول اگر چې بابر صاحب د روایتو تر مخه مېلمنو ته هرکلی ووایي زه به خپلې خبرې هرکلی په توګه نه وایم نو دا به زه نیمګړې ګڼم د فیض ګدون لاله چې
موږ پرې فخر کوو او د اقبال حسین افکار صاحب ډېره زیاته مننه کوو د راغلو ټولو مېلمنو چې کوم دی د اسدالله ورور بخشیر انقلابي طارق صاحب او داسې موږ سره چې نور زموږ د علاقې کوم خپل ملګري دي زید زمان سهار صاحب دی د ټولو ملګرو ته هرکلی وایم او ډېره زیاته مننه کوم او خاورین صاحب ډېر وخت پس چې کوم دی د خپل وجود احساس راکړی دی ډېر زیات خوشحاله یم زما د دې زړه پته نه لګي چې څه خوشحالي ده چې نوی لیکوال او کشر کوم لیکوال راځي نو زه په جامو کې نه ډېر خوشحالېږم الله دې د دې ملګرو دغسې دا تړون موږ سره چې کوم دی د ګډون پښتو ادبي جرګې سره قایم او دایم ساتي ملګرو ګډون پښتو ادبي جرګه دا هغه ادبي جرګه ده چې د دې مکمل تعارف خو زمونږ د ګډون ګلفشاني په نوم چې کوم د تذکرې کتاب دی زمونږ د ګډون پښتو ادبي جرګې نه لخوا چاپ شوی دی نو په هغې کې ټول تعارف په هغې کې موجود دی زه به دومره ووایم په لنډو ټکو کې چې ګډون پښتو ادبي جرګې بنیاد چې کوم دی په 2004 کې شوکت علي سجاد صاحب په سربراهۍ کې الله دې هغې ته بخښنه وکړي هغې په سربراهۍ کې چې کوم دی د هغه وخت چې کوم زمونږ شاعران ملګري وو چې هغې کې موږ سره یوسف صاحب صاحب موجوده ناست دی دې نه علاوه چې کوم دی نو اشرف علي مومن صاحب دغسې چې کوم دی نو جمشید وصال صاحب او نور څه زمونږ ملګري چې کوم دی د دې ګډون د علاقې دی هغه ټول نومونه چې کوم دی هغه د ګډون ګلفشانۍ کې لیک دي په هغه تعارف کې 2014 کې د دې 2004 کې د دې بنیاد کېښودلی شو 2014 پورې چې کوم دی نو دا د ګډون پښتو ادبي جرګې سفر مدم صحیح خو روانو په 2014 کې چې کوم دی نو بیا 2014 کې توجیه بخښنه غواړم په 2014 کې چې کوم دی نو بیا هغه ملګري چې په هغې کې زمونږ شوکت علي سجاد صاحب په 2008 کې وفات شو هغوی پکې نو بیا څه هغه زاړه ملګري او څه هغې سره نوي ملګري چې کوم دی چې دا رضا خان صاحب هم موږ سره ناست دی دی یو پکې داسې چې کوم دی ګلرحمان نایاب صاحب او ګل محمد ملنګ صاحب داسې چې کوم دی احمد خان احمد صاحب او بابر صاحب چې کوم دی نو دوی نوي نوي کلي ته راغلي وو واخې بهر تېر کړی و دغه دوران کې دوی هم کلي کې وو نو دوی چې کوم دی نو د دغې څه ملګري نور هم او ریحان ګل ریحان داسې چې کوم دی نور ملګري که نومونه رانه پاتې کېږي نو زه به بښنه غواړم ځکه چې ما ته خبره داسې شوې ده چې لنډ تعارف نو په دې لنډ تعارف کې که دا ټولې خبرې به ما نه اوږدېږي بیا نو دغه ملګرو چې کوم دی په 2014 کې چې کوم دی نو د دې دوباره چې کوم دی نو د دې احیاینه وکړه او تجدید یې وکړو دوباره چې کله د دې چې کوم دی د شپږو میاشتو لپاره کابینه جوړه شوه چې احمد خان احمد صاحب چې کوم دی نو د هغې صدر وټاکلی شو سره نوره کابینه وه او جمشید وصال صاحب جنرال سکرټر مشر سکرټر شپږ میاشتې چې کوم دی د ملګرو ډېر محنت وکړو په دغې شپږو میاشتو کې دوی هم زه په دې خپل ځان سره چې کوم دی نو په دې سفر کې چې کوم دی نو راشریک کړم او داسې ډېر ملګري لکه نیازالدین صاحب داسې چې کوم دی ملګري نومونه که اخلم نو بیا به خطا کېږم او ټایم به پکې ډېر لږ دم په دې سفر کې دغې دوران کې چې کوم دی نو ملګري شول بیا په دې کې چې کوم دی نو هم په دغه 2015 کې چې کوم دی نو انتخابات وشول په 2015 کې ځکه چې په 2014 نومبر کې چې کوم دی نو د دې اخیانو شوي وه په 2015 کې چې کوم دی چې کله انتخابات وشول غالبا جون و په هغه انتخاباتو کې زمونږ چې کوم دا ډومبني انتخابات و په دې کې چې کوم دی صدر اشرف علي مومن جوړ شو او د موقع مناسبت سره چې کوم دی نو بابر صاحب هغه مشر سکرټر وټاکلی شو خو بابر صاحب د خپل مشر سکرټر خپله عهده چې کومه وه د علیزر خان صاحب ته حواله کړله دوی په موقع موجود نو خو بابر صاحب چې نه دی به د دې دپاره زیات موضوع وي نو علیزر خان علي صاحب چې کوم دی دا مشر سکرټر شو دی چې کله خپل 2 کاله چې کوم دی دوران برابر کړو له بده مرغه پکې منځ کې څه واقعه راغلې وه خو نه وه هماغه بس خپل دی حالات برابر کړل بیا د هغې نه پس دوباره انتخابات چې وشول غالبا دا بیا د 2014 چې کوم دی نو په دې کې چې انتخابات د 2 کالو لپاره وشو نو بیا د صدر وټاکلی شوم او بابر جدون صاحب چې کوم دی نو دا مشر سکرټر وټاکلی شو بیا 2 کاله پس چې کوم انتخابات وشول نو په دې کې بیا زه صدر وټاکلی شوم او نیازالدین امین صاحب چې کوم دی نو دی موږ سره چې کوم دی نو په مشر سکرټر په چوکۍ باندې دی وټاکلی شول بیا په هغې کې چې کوم ټایم پوره شو دوباره بیا چې کوم دی نو انتخابات بیا وشول نو په هغې کې چې کوم دی
بابر جدون صاحب چې کوم دی نو دا صدر وټاکلی شو او دوی سره چې کوم دی نو مشر سکتر عیسی خان جدون چې کوم دی دا وټاکلی شو ورسره په نورو عهدو باندې ملګري چې کوم وو هغه ورسره وو. د دې نه پس چې کوم دی چې د دوی خپل دوران برابر شو، د دوی دوران چې کوم دی د 13 دسمبر پورې برابر وو. په دسمبر کې مونږ بیا چې کوم دی د 2023 دپاره او د 2024 کال دپاره چې کوم دی چې د نوې کابینه کومه وټاکلی شوه ملګرو د انتخاباتو په ذریعه باندې، نو هغه همدغه موجوده چې کوم دی نو کابینه ده چې په کې چې کوم دی نو نیازمین صاحب د صدارت دپاره وټاکلی شو او عیسی خان جدون صاحب چې کوم دی نو دا بیا د مشر سکتر چې کوم دی نو دوی دپاره وټاکلی شو. دوی پسې خپلې نورې عهدې دي نن سره واخیستلې شوې. دغه سلسله په دغې حوالې سره تر دې دمه را رسېدلې ده. په دوباره په دې کې چې کوم دی دوه ځله چې زه کله زه صدر وم په 2014 کې چې کوم دی زه صدر وم او بابر جدون صاحب چې کوم دی نو دا ما سره مشر سکتر وو. نو مونږ چې کوم دی نو د ګدون ګلفشانۍ په نوم باندې چې کوم دی نو د ګدون د علاقه ګدون د خپلې خاورې تقریبا د شپېتو شاعرانو چې په کې مړه شاعران وو او ژوندي شاعران وو، مونږ چې کوم دی نو د ګدون ګلفشانۍ په نوم باندې تذکرې کتاب چاپ کړی چې د ملګرو لنډه پیژنګلو پکې ده او د نمونې په طور باندې چې کوم دی نو کلامونه پکې دي. د هغې نه پس چې کوم دی بیا د صدر او نیازمین صاحب چې کوم دی نو بیا راسره جنرال سکرټري بابر صاحب داسې ده که نه. نو مونږ دویم کتاب د خپل دغه بنیادګر او د لوی شاعر او چې چا د ادب بنیاد په دې ډاونه چا کرلې وه، تقریبا ټول ملګري پکې شامل وو، خو زیات لاس پکې د هغې وو او ډېر د ادب کار یې کړی وو. خو بس د غربت د وجې نه او د پسماندګۍ د وجې نه چې کوم دی هغه ډېر پناه شوکت علي سجاد صاحب چې کوم دی نو د هغې کتاب مونږ چاپ کړو د خوبانو انتخاب په نوم باندې، او په دې کې چې کوم مونږ کوشش کړی نو د هغې تقریبا زیاته شاعري چې څومره زما په لاس باندې راغلې وه همدې کې یوه کاپي هغه وه چې دا انتخاب هغې په خپله کړی وو. او د هغه د زوی د وینا مطابق چې کوم دی دا د هغې یو ارمان و چې یاره که چېرې ما ته موقع میلاو شو چې دا کتاب زما چاپ شي، خو د هغې په ژوند کې داسې ونه شول او مونږ چونکې دا په خپل ځان باندې د هغې یو قرض ګڼو نو مونږ چې کوم دی نو هغه د هغې هغه کاپي او ورسره د نورو د کاپیانو د هغې انتخاب پکې بیا ما وکړو د ملګرو په مشاورت سره. او دغه چې کوم دی نو ټوټه ټوټه محنت کړی دی د ډېرو غلطیانو نه باوجود چې ډېرې غلطیانې انسانان یو، چونکې مونږ په ادبي سفر کې هم لږ وروسته روان یو، د دې خپلو ټولو د کمو او د خامو احساسات شته، خو ناامیده نه یو. د دې خپل کشر کل نه هم ډېر امیدونه دي او انشاءالله چې دا علاقه به زمونږ راځلیږي او زمونږ هم سره غوندې محنت په دې کې وي نو خپله نه پوهېږو، خو د دې پوه ملګرو دپاره چې کوم دی نو صرف لاره چې کوم دی نو هغه جوړو. یو روډ جوړونکی که لګیا وي نو هغه سره که د هغه خپل ګاډی تقریبا چیني ټیکاداران اکثر غریبانان پکې بیا دیوالیه هم شي، خو هغه ګاډو والا له چې کوم دی چې چا څخه ښه ګاډي نو د هغې دپاره روډ جوړوي. بس زمونږ مثال هم دغه دی، مونږ د دې ښو شاعرانو دپاره د ښو لیکوالانو دپاره بس لګیا یو یو جارو به لاره صفا کوو او روډ جوړو. د الله نه زمونږ امید دی انشاءالله او دوام دی چې الله دې زمونږ د ادبي سفر چې کوم دی دغسې د ملګرو په دې تعاون سره زمونږ د اتفاق او اتحاد د الله برقرار ساتي او الله رب العزت مونږ د هر قسمه فتنو نه او د هر قسمه آفتونو نه په امان ساتي. خبرې رانه اوږدې شوې خو بخښنه به غواړم